چوپړې ونته کوي هغه پاکله والا ډیر شی دی جی دغه په باره کې خو ډیر شی سونه دي خدای یو مشهوره لوبره زړه او هغه زه د خپل ټول خويندو ته یم چې صفایي کوي چې بچي پاکي نه سکول نه به ماشومان سزا نه راوباسي خاون به پاکي او ټول ماحول به کور پاکي د خزه د کور ارسه ګندې نه بیا ټول ماحول ګندې کنه نو زمونږ د تاسو مخکې ما وږي چې زمونږ ټول ماحول د زنانو د لاسه صفاکي د زنانو د لاسه ګندې کیږي نو موږ په دې دا ټول زمونږ خويندې نه خپه کیږي دا خصوصا چې بالکل په دې ځان غره کله خپل کور صفایي نه کوي او دا غوځان ته خیال شي او د نن صفایي شروع کی دې غزل د لوبي دا ورځونه بعد صفایي شروع کی چې هغه ته پته ولګي چې موږ د چا په یاد کیو لګا دې چې لکه سوق ودنې دي لګا موږ په یاد کیو لګا نه جی لکه تا هر غټ ثواب وګړي نه په هغه چې هغه ته موږ دا غلطۍ مخ ته کو او کله چې د نن د غزل لوبه ووريو دا غینه پاک ماحول پاک شي بالکل وې ډکی دا خزلو د سوپړې خزې کور ډوبې خاون مړې د ګورا ډوبې خاون مړې د ګورا نه خزا چې ناراسته شي ما خام سملی په کټ کې کټوي نه ولې پرې دې سمسې ودروي په ګټ کې او ګرځې بابر سر سپګې جرګې کوي په سټ کې نو خازړو کې ناست لاسي د خیرو تور ډوبې خاون مړې د ګورا او خازړو کې ناست پښپګم میاش دا سر کوي سپګې رچې ګور هر یو لوړ تا نظر کوي او رګي بروړې مچانه لوخو کې اختر کوي نه د ډیر نارستای نه بلول نشي ور ډوبي خاون مړې د ګورا د ډیر نارستای نه د خپل پیغاړس په رساتي لسره دی پرتا د کړلو ډکا خم بیر ساتي او نیم لوخې پټې نیم مچانو تخکار ساتي نه خېټه چې مړ کې بیا پزمکه پری دیش کور ډوبي خاون مړې د ګورا ډکی دا خزلو د سو پړې خزې کورا ډوبې خاون مړې د ګورا خوان کوي حاصله خزا چې د خپل خدای عبادت کوي په کور کې د بچو او د خاون پوره خدمت کوي او چې راشي په میلمان د هغه هم عزت کوي چې نه کوي جنګونه او په کور کې نه کوي شور ډوبې خاون مړې د ګورا چې نه کوي جنګونه دغه کس د رب نیاز بن زما پتا می برسوات مټه تحصیل کلی معلوم زما او یم په باما خیله کې تا عمر واحد نوم زما نو څنګه پیغله شوې زه یې کړم سوې سکوره ډوبې خاون مړې د ګوره ډکې دا خزلو د سوپړې خزې کوره ډوبې خاون مړې د ګوره جی تاسو اتل سیو تاسو زمانه تاسو کوی دا زنانه چې کوم خدای رواني هغه په دې منځ کې وی هغه روبای خو بیا وس دغه اخر کې به وایم اخر کې وای نو دا هم هغه ځانته هم چې کوم کې د عادتي چې کوم کني دا غوته نه یم تاسو هغه دغه راغستې دي چې هغه حقیقت ته پاري کې بالکل جی بالکل په بازو کې شته پاره کوي چې کله زنانه چې د خپل کور روانيږي د خادي پورج ډېر خوشاليږي او کال خپل یا پردي چرته را واخلې ځان سنبال کې پناړو نه ایساريږي لکه ګډ په یو ځای شرا روانه د بچو خپل نوړاندې رسته کېږي اخر دا چې د خادي په کور درون شي ستړې ستړې په کټونو راغورځېږي او ناستې نه یې چې بیا زوږ په کور کې جوړ کې دا روټۍ به خورې کله تیارېږي د خادۍ خاون ستومانه په خادۍ شي په خوله نشي مرورې شقارېږي نه په سړو پسې لمبره د ښځو راشي بېله بېله خانه کو خورې نه مړېږي اخر دا چې د خادۍ د کور بهر شي ورته ګورې ځان له ځان له به ګورېږي یوه وایي داسې ورځې خو سپی نه خوري ما خو کوړه مې هغسې خوږېږي بله وایي زه پلانۍ په زور بوتلمه که څه وایم خورې سترګې مې شرمېږي نه په کنځلو او په خیرو علیه دره کور ته لاړې شي لا قارنا سړېږي السلام علیکم وعلیکم السلام ډېره مننه